سلامونه، هیله ده روغ جوړ اوسئ. د زرو ناول درنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو واوریدل چې سړی د زرو غم ځوروي او توتي ته په کیسو مصروفه دی او د هغې څهره ورته رسموي. دریمه برخه به له دې ځای پیل کړو. وروسته یې 3-4 ګامه واخیستل. په شنه چمن کې یوه تیږه کېښوده. ویې ویل تر دې ځایه به یوه کوټه جوړه کړو. بیا یې له ونې لوېدلې چارمغز ور واخیست. د کڼې سترګې باڼه یې سره وروستل. لاندنۍ شونډه یې په غاښونو کې ټینګه کړه. چارمغز یې وار کړ. لرې وغورځېد. ویې ویل تر هغه ځایه به د لرګیو یوه کټاره راوګرځوو. بس د ترکاریو د کرلو لپاره ښه ځای دی. بیا ما ته راغله. اوږه یې را سره وجنګوله. څنګه؟ زما نقشه دې خوښه نه شوه؟ ومې ویل خو یو څه کم دي. د ماشومانو کوټه. زرو وخندل. پر غاړه یې کلکه خوله راولګوله. سړی غلی شو. غاړې ته یې لاس ورور. ورو یې وویل څه توده خوله. مخ یې واړوله. د لمر وړانګې په سترګو ورغلې. اوښکې پکې ځلېدلې. سړی ولاړ شو. توتي ته یې وکتل. له ژېړې مخو کې د ملخ خړ وزر راوتلی و. سړي وویل راځه، سلامت ورځ مزل پاتې دی. ګام یې واخیست خو بیرته ودرېد. پایڅه یې ور پورته کړه. د زنګانه وینه وچه وه. بیرته یې حرکت وکړ. ژوبله پښه یې درنه پسې اخیسته. یو ځای ودرېد. د ټوپک کلنګ یې کش کړ. ورو یې وویل پوهېږې دا ځای یږې لري. لاندې هم کله کله را پیدا شي، خو وخت یې معلوم دی. کله چې د غره څوکې ډېره واوره ونیسي نو یږې، لیوان او نور ځناور د غره لمن ته راښکته کېږي. سړي بیرته ټوپک اوږې ته واچوه. ورو یې وویل له دې وروسته ونې ګڼې دي. ښه ده، په دې غره کې د لرګیو د وړلو لار نشته، که نه نو اوس به په سیوري کې نه تلو. سړی د غار خولې ته ودرېد. ټوپک یې پر یوه هواره ډبره کېښوده. د 2 تیږو تر منځ راوتلی بوټی یې وڅانډه. د بوټي پاڼې پزې ته ورنږدې کړې. ساه یې کش کړه. تر ډېره یې سترګې پټې وې. بیرته یې ټوپک ور واخیست. غار ته ننوت. غار آرت و. سړي یوازې یو ځای ملا کړوپه کړه. بیرته نیغ شو. مخکې لاړ. په پراخ ځای کې ودرېد. ځای د یوې غټې کوټې په اندازه و. سړي شاوخوا وکتل. ټوپک یې کېښود. خو یې ولاړې ډبرې ته کېناست. ډبره له سپینو لیکو ډکه وه. سړي شونډې ورنږدې کړې. ډبره یې ښکل کړه. له خاورو یې د ماتې پیالې لاس ته یې راپورته کړ. لمن یې پرې تېره کړه. په زړه پورې یې ونیو. ولاړ شو. د پیالې لاس ته یې له ماتو بنګړیو زړې ښځینه چاپلکې، د موبایل لشت کېدلې سپېره پوښ او جارو سره کېښود. په خاورو کې ستونه یې ستاغ اوږد وغځېد. پورته یې وکتل. له ډبرو وچ واښه راوتي وو. سړي سړه ساه وویسته. سترګې یې پټې کړې. په اوبو کې د څاڅکو د لوېدو غږ راته. په اوبو کې چړپا شوه. سړی په بیړه ټوپک ته ور وښوید. ګیدړې مخامخ منډه را واخیسته. ټوپ یې کړل. لنډه لکۍ یې د سړي پر مخ ولګېده. خویه له غاره ووته. سړي لاړې تو کړې. خپل لستوڼی یې پر خوله تېر کړ. توتي ته یې وکتل. د 2 ډبرو په منځ کې ننوتی و. ولاړ شو. د کوټې په بل سر کې پرې شوي غار ته ودرېد. ملا یې کړوپه کړه. مخکې لاړ. چونګې یې واورېد. سړي ټوپک هماغه خوا ته ور واړوه. یوه شېبه ودرېد. سترګې له تیارې سره اشنا شوې. د اوبو د کوچني ډنډ پر ژۍ د ګیدړې بچیان پراته وو. سړي خپلې پزې ته لاس وروړ. پورته یې وکتل. د اوبو 2 څاڅکی یې سترګو ته سیخ شو. خوله یې وازه کړه. څاڅکی یې پر شونډو ولګېد. ویې خندل. بیرته خپل ځای ته راغی. توتي ته یې وکتل. ویې ویل دومره ډار هم ښه نه دی. توتي یې د ډبرو له منځه راوویست. اوږد وغځېد. توتي یې پر خپل ټټر کېناوه. ورو یې وویل پوه شوم، دې ځای خوند در نه کړ، خو مجبوره یې چې یوه شپه همدلته تېره کړې. پوهېږې په دې ځای کې مې ډېر یادونه پراته دي. سړي یو دم وخندل. د توتي مخوکه یې پر خپله ګوته ووهله. ورو یې وویل هاغه هواره ډبره وینې؟
لیکو ته یې وګوره، همدا سپینې لیکې د زرو د لاس نښې دي. یوه ورځ د خوړو په موندلو پسې د باندې ووتم. نیم ساعت وروسته بیرته راغلم. زرو په یوه سپینه ډبره همدا لیکې ایستلې. زما په لیدو یې راته وویل نن مو څومه ده؟ پوه شوم چې د ورځو حساب کوي. هره لیکه معنا یوه ورځ. ورو مې وویل دلته دې دومره زړه شین شو؟ په بیړه یې راته وکتل. زرو خپله غوسه نه شوای پټولی. هر څه یې په څېره کې راتلل. په غوسه کې به یې شونډې رپېدلې. خبره مې ور واړوله خو هغه ولاړه شوه. لیرې کېناسته. ورغلم. د هغې سر مې پر خپل ټټر پورې ټینګ ونیو. زرو یو دم وژړل. په ډک ستوني یې وویل بیا داسې ونه وایي. زنه مې د هغې پر ککرۍ کېښوده. زرو وویل په اور او اوبو دواړو کې در سره یم. ومې ویل اتمه. په ژړا کې وخندل. د څه اتمه؟ نن مو اتمه ورځ ده چې دلته اوسو. زرو په بیړه تیږې ته ورغله. دوی نورې لیکې هم وایستې. سړی ټوخي واخیست. خبرې پرې شوې. ویې ویل زرو به هره ورځ یوه لیکه ایستله. ټولې 4 شپېته لیکې دي. څه باندې 2 میاشتې. سړی غلی شو. ورو یې وویل په دې ځای پسې مې د ژوند خوږې شېبې تړلې دي. سړی غلی شو. ورو یې وویل په دې ځای پسې مې د ژوند خوږې شېبې تړلې دي. طوطي ته یې وکتل. ویې خندل. غزني ته به نه یې تللی؟ ډاډه یم که غږېدی شوی ځواب به دې نه و، ځکه غزني سوړ ولایت دی. زه همالته پیدا او رالوی شوی یم. په 28 کلونو کې مې شین طوطي ونه لید. ما په لومړي ځل شنه طوطیان 2 کاله مخکې دلته د نورستان په ځنګلونو کې ولید. کیسه مې کوله. د غزني د قرهباغ او مقر ترمنځ یو غر دی. خلک یې د شیرغر بولي. ماشوم وم. له خپل پلار سره همدې غره ته په بوټو پسې لاړم. د سپېرو غرونو په منځ کې همدا یوې غره ونې درلودې. ګڼې نه وې. د ترخو بادامو 300-400 زره ونې ولاړې وې. پلار مې د غره ترخو او کنګلانو ته د کلنګ تېره څوکه ونیوله. له وار سره به بوټی له ریښو سره راوخوت. له پلار مې وپوښتل دادا ولې د بادامو ړنګې وچې ونې نه وړو؟ پلار مې په بیړه راته وکتل. تندی یې تریو شو. په خشکه یې وویل توبه وباسه، یا داسې چټیات ونه وایې. ما د بادامو ونو ته کتل. تر ونو لاندې رالوېدلې زاړه وچ ښاخونه پراته وه. پلار مې وویل ګناه لري. حیران شوم. څه ګناه؟ هسې ورستېږي، ښه ده چې تنور ورباندې بل کړو. پلار مې کلنګ کېښود. راغی. په جګو پښو راته کېناست. زما پر اوږو یې غبرګ لاسونه کېښودل. ورو یې وویل ګوره کامرانه زویه، تر اوسه 3 کسانو دا لرګي خپلو کورونو ته وړي دي، خو ښه ورځ یې ونه لیده. د یوه غبرګې غواوې مړې شوې. د دوهم په کور کې له 3 نسلونو راهیسې جینکۍ زېږېدلې. 3م ته هم خدای لویه رسوایي ور واړوله. لور یې له یوه اوښبه سره وتښتېده. پلار مې ولاړ شو. کلنګ یې ور واخیست. ویې ویل نو چا چې د ترخو بادامو دا لرګي وړي دي ښه ورځ یې نه ده لیدلې. ومې ویل دا کسان پیژنې؟ پلار مې یوه بوټي ته کلنګ ور واچوه. پرته له دې چې راته وګوري ویې ویل نه، دا پخوانۍ اوازې دي. په وړکتوب کې مې له خپل پلاره واورېدې. نو ولې؟ په دې ونو کې څه دي چې؟ پلار مې په خبره کې راولوېد. اوس دا بوټي راپسې راټول که. تر غرمې د خرې مضبوط بار برابر شو. د راتګ په وخت مې پلار لاره کږه کړه. ومې ویل کلی خو هاخوا دی. پلار مې وخندل. راځه. خره په سپېرو تیږو کې ښکته روانه وه. ځای ځای به یې ټوډه ووهله. خو زما پلار قوي مټې درلودې. ټول عمر یې په نجارۍ کې تېر کړی و. بار یې لوېدو ته نه ورکاوه. یو ځای یې خره ودروله. پلار مې تر مټ ونیولم. آرد غار ته ورننوتو. په پراخ ځای کې له سپینې تیږې جوړه ښځه ناسته وه. پلار مې غبرګ لاسونه لپه کړل. شونډې یې وخوځېدې، خو پوه نه شوم چې څه وایي. وروسته یې زما له اوږې سره خپله څنګله وجنګوله. ور ومې کتل. په اشاره یې پوه کړم چې دعا وکړه. وار له واره مې د روزي ګل نوی بایسکل سترګو ته ودرېد. ومې ویل خدایه
روزي ګل له بایسکله خلاص کا. روزي ګل زموږ همزولی و. مکتب ته به یو ځای پلي سره تلو، خو وروسته یې پلار نوی بایسکل ورته واخیست. کله به چې پر موږ تیر شو نو له روان بایسکله به یې پښه وغځوله، د بوټ پونده به یې د لارو مړو خاورو ته سیخه کړه. ټول ماشومان به پلي ته وختل. پلار مې تر مټ ونیولم. ویې ویل د ښځې تر مخ د جامو مینځلو تشت وینې؟ لاندې مې وکتل. سپینه ډبره د کاسې په څیر جوړه شوې وه. پلار مې وویل 100 کاله پخوا همدې ښځې دلته جامې مینځلې. یو دم کفار ورباندې راغلل. ښځه په خپل عزت وویرېده. خدای ته یې لاسونه لپه کړل. د نازولو بندګانو دعا زر قبلیږي. ښځه په تیږه بدله شوه. پلار مې پر اوږه سوک راکړ. اوس پوه شوې چې په دې غره کې د بادامو دا وچ لرګي ولې څوک نشي وړلی؟ د خدای د دې نازولې له خیرات څخه ویریږي. شاوخوا مې وکتل. پر یوه هواره تیږه مې غوړ مات شیطان څراغ او څو خیرن زاړه بوتلونه پراته وو. پلار مې وویل دې ځای ته هندوان هم احترام لري. بس یوازې 100 کاله مخکې لا دلته هندوان او سیکان راتلل. دیګ به یې کاوه. وروسته به یې د شړشمو په تیلو څټې غوړې کړې. دایره به یې جوړه کړه. تر شیطان څراغ به راګرځېدل. سړی یو ناڅاپه نیغ کېناست. واسکټ او کمیس یې په بیړه وایستل. کمیس یې ټک واهه. وړه څرمښکۍ پر ځمکه ولوېده. سړي وخندل. له غونډله مې زړه چوي. بیرته یې کمیس واغوست، خو واسکټ یې تر سر لاندې کړ. توتي ته یې وکتل. ویې ویل هغه مجسمه مې بیا ونه لیده. زموږ له سیمې لرې وه. د پښو 3-4 ساعته مزل یې غوښت. خو له کوچیانو به خبرېدم چې مجسمه په خپل ځای ولاړه ده. آن طالبانو د بودا مجسمه ړنګه کړه، خو د شیر د غره مجسمې ته یې څه ونه ویل. خو د کرزي د حکومت په 5 کال خبر شوم چې چا له بیخه اره کړې ده. خلکو دوی خبرې کولې. ځینو ویل چې د امریکایانو څرخکې ورته کېناستې، خو نور په دې باور دي چې مجسمه تر پاکستانه ورسېده. سړي سړه ساه وایسته. توتي ته یې وکتل. ویې ویل د شیر غار هندوانو او مسلمانانو دواړو ته داسې مقدس و لکه ماته دا ځای. زه په هر کال کې 2-3 ځله دې غار ته راخیزم. دا ځای د زرو له خاطرو ډک دی. په هره تیږه یې لاس لګېدلی. یو دم کېناست. غولي ته یې وکتل. توتي زرو به همدلته ګرځېده. په خاورو کې به یې اوس هم پلونه پاتې وي. هغه تیږه وینې ولې به یې ورته لګولي وو. خبرې به یې کولې. خندل به یې. خندا به یې په ولاړو تیږو ولګېده. انعکاس به یې وکړ. بیرته به راوګرځېده. دا غار ډېر بختور دی. د زرو خندا یې اورېدلې ده. راځه. سړی په بیړه ولاړ شو. توتي یې تر وزر ونیو. توتي کړیکه کړه. سړی واړه غار ته ننوت. ویې ویل په اوبو کې د څاڅکو د لوېدو غږ اورې؟ د ګیدړې بچیانو چونګېدل. سړي وویل د چت پر سر لږ پورته یوه چینه بهیږي. دا څاڅکې د هماغه چینې زیم دي. زرو به چینې ته نه تله. بس چې تندې به واخیسته دې څاڅکو ته به یې خوله ونیوه. ما هم ترې زده کړل، خو د زرو پېښې مې نه شوی کولی. تل به مې مخ او غاړه لانده وو. راځه چې هغه بوټی در وښیم. سړی له غاره ووت. د لمر سترګه د مخامخ غره پر څوکه ولاړه وه. ونې توربخونې ښکارېدلې. مازې څوکو یې زیړه رڼا کوله. سړی د غار خولې ته ودرېد. د بوټو پاڼې یې وښورولې. پزه یې ورنږدې کړه. څومره خوږ بوی. پوهېږې زرو د دې بوټي په بوی نه مړېده. د ورځې به څو ځله دې بوټي ته درېده. سترګې به یې پټې کړې. د بوټي له بوی څخه به یې خوند اخیست. سړی پورته وخوت. د چینې رڼې اوبه یې خپل مخ ته ور واچولې. کېناست. توتي یې له زنګانه وښویده. اوبو ته یې مښوکه ور ټیټه کړه. سړي پورته وکتل. د غره سپینه څوکه نیغه ولاړه وه. لمر ته سیخو واورو ژېړه لمبه کوله. سړي وویل یوه ورځ له زرو سره پورته وختم. د زرو ناول درنو اوریدونکو، 3مه برخه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې برخې تاسو په خدای سپارو.